ځینې خلک خبره کوي وایي د کام خبره نه ده راغلې. زما دعوه ده علما ناست، زما دعوه ده د قرآن شریف آیاتونه یې ثابتوم. د موسی علیه السلام پیغمبري پر یوه خبره ده. د ده کام د اسرائیل د هغه وطن لکه داسې شخړمګیلې وکړي زموږ ترونه نیولي د هغه وطن فرعونیانو نیولی دی. بیا جادوګرو ورته وویل چې په دغه بلاو کې به یو څوک بچی پیدا سي ستا باچي به غواړي. او د لیونیانو باچي د حکم وکړي ول هره یهوده ښځه چې لنګېږي نارینه بچی یې حلالوي، کوچنیان یې حلالول، زنان یې د بېعزتۍ ژوند ته پرېښودې. د خدای بیا خپل کمال دی، د خدای بیا خپل حکمت دی. د یهودي یوې ښځې په غېږ کې موسی علیه السلام پیدا سو، د ده په کور کې لوی کړي، د ده په کور کې لوی کړي او دا د خدای له غړې په ځان پسې کړه. فرعونان یې